علیکم، زه نقیب الله حبیبي یم. که د نویو پایلو په لټه کې یاست نو باید نوي تصمیمونه او نوې پرېکړه وکړئ. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د بریالیو کسانو راز، د هغوی تصمیم نیونه او د هغوی د معلوماتو سرچینې وړاندې کړم. آیا تر اوسه مو فکر کړی چې د نړۍ ډېر بریالي کسان، هغه کسان چې ډېره شتمني، ډېر شهرت، ډېره پوهه، ډېر ثروت او ډېر قدرت لري، د هغوی د بریا راز په څه کې دی؟ هغوی کومه داسې ځانګړتیا لري چې هغه تاسو نه لرئ یا موږ یې نه لرو؟ په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته په همدې موضوع خبرې وکړم. دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او تر پایه یې وګورئ. د فوربس اقتصادي او مالي مجلې تیر کال یوه څېړنه ترسره کړه. په دې څېړنه کې یې د نړۍ له 100 میلیارډرانو څخه، یعنې له هغو کسانو څخه چې تر ټولو ډېره شتمني لري، پوښتنه وکړه چې ستاسو د بریا راز په څه کې دی؟ دې ټولو په یوه ځواب کې ویلي وو چې زموږ د بریا راز فکر کول دي. څرنګه فکر کول؟ زه چې ډېرو خلکو ته وایم چې ستاسو که چېرته فکر وکړئ نو تاسو کولی شئ بریالیتوب ته ورسېږئ، خو دوی فکر کوي او مسکا کوي چې موږ هم بریالي کېدلی شو ځکه موږ هم فکر کوو. خو موضوع یوازې فکر کول نه دي، بلکې موضوع سم فکر کول دي. موږ هره ورځ په اوسط ډول له 8000 څخه تر 18000 پورې فکرونه کوو، خو دا فکرونه تقریبا 95% له تېرې ورځې سره هیڅ توپیر نه لري. دا له دې امله توپیر نه لري چې موږ خپلو نویو معلوماتو، خپلې مطالعې، خپلې څېړنې او خپلو زده کړو ته هیڅ توجه او هیڅ اهمیت نه ورکوو. نو هغه څوک چې کتاب نه وایي، مطالعه نه کوي او نویو معلوماتو ته اهمیت نه ورکوي، د هغوی فکرونه همداسې لکه اوبه ساکن پاتې کېږي، لکه اوبه چې ولاړې وي په یوه ډنډ کې او هیڅ حرکت ونه کړي او بالاخره هغه اوبه خوسا کېږي. نو د دوی فکرونه هم خوسا کېږي او هیڅ رشد او پرمختګ نه کوي او نوې مفکورې دوی ذهن ته نه ورځي. نو موږ باید ډېرو خپلو فکرونو او باورونو ته پرمختګ ورکړو، هره ورځ هغه اپډیټ کړو تر څو زموږ فکرونه په تعصب باندې تبدیل نشي. موږ باید په دې هم پوه شو چې دا نوي معلومات چې زموږ ذهن ته داخليږي دا له کومې سرچینې او منبع څخه داخليږي. آیا دا معلومات له ټولنیزو پاڼو څخه داخليږي زموږ مغز ته، او که له علمي څېړنو، تحقیقاتو او له قوي فلمونو او قوي کتابونو څخه؟ که له تېر څخه راضي نه یئ نو باید د خپلو نویو معلوماتو کیفیت ته پاملرنه وکړئ. نه باید تاسو اجازه ورکړئ چې هر څه ستاسو سترګو او غوږونو ته داخل شي. نه باید هر چینل وګورئ او هر مطلب مطالعه کړئ. نه باید اجازه ورکړو چې هر غل زموږ ذهن ته داخل شي او زموږ څخه آرامتیا، تفکر او زموږ هیلې واخلي. کله چې د لومړۍ نړۍ د هېوادونو شاخص یا انډیکس ته پاملرنه وکړو نو لومړنی توپیر د زده کړو سیستمونو، فرهنګ او کړنو ترمنځ دی. نو راځئ چې خپلو زده کړو سیستمونو او کړنو ته ډېره پاملرنه وکړو. زموږ هېواد هغه وخت جوړېدی شي چې هر شخص جوړ شي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. نو تر هغه وخته پورې چې موږ فرد اصلاح نه کړو، کورنۍ جوړه نه کړو، نو زموږ ټولنه نه پرمختګ کولی شي او نه هم جوړېدلی شي. دا چې موږ خپل ځان اصلاح کړو نو موږ به خپلو معلوماتو او خپلې زده کړې ته ډېره پاملرنه وکړو. فکرونو ته مو پام وکړئ، تعصبونه مو پرېږدئ او له استادانو، لیکوالانو او له مختلفو فکرونو څخه ګټه واخلئ. په پای کې غواړم چې دا ویډیو د برایان ټریسي په مشهوره وینا پای ته ورسوم چې وایي: if you want to earn more you must to learn more. یعنې که چېرته تاسو وغواړئ چې ډېر څه ترلاسه کړئ نو تاسو باید ډېر څه زده کړئ. د یوه تلپاتې او پرمختللي افغانستان